دې لا سوي په دغه ډایلاګ باندې ماله بیخي زړه راویستی لکه تبح دا نن سبا ډېر وایرل شوي دي تبح کرونا به کله ختمېږي زه پته یې لیکه نه لري کرونا خو بس خلکو ختمه که زه به داسې ووایم ځکه چې کرونا چې کم خلک وځپل نو شازي به تاسو ته هم پته ده تاسو ته زیاته پته ده فیسټیول څنګه روان دی سر فیسټیول خو بس ښه روان دی خو لکه پکار ده چې لکه یو کار مونږ وکړو دا فیسټیول مونږ دا وکړو دې کې مونږ ډېر څه زده کړه مونږ به نیکسټ ټایم دا کوشش کوو چې هغه غلطیانې مونږ نه دوباره ونه شي او دې نه غټ غټ فیسټیولز مونږ په دې میدان کې ارګنایز تاسو څنګه ذهن ته راغی چې یو فیسټیول لګوم که دې نه مخکې تاسو فیسټیول لګول دي سر د دې نه مخکې زما د فرینډ کړي دي 2 ټایمز یې کړي دي هغه چې هغه موږ صرف فیمیلز دپاره کړی دې ځله چې موږ وله هغې کې بیا لږ ایشوز دا راتلل چې لکه فیمیلز ډیفینټلی خپل کور والا سره راځي نو لکه هغه ته موږ دغه کو دې ځله موږ وله فیملی نیم ورکو فیملی فیسټیول او د دې مقصد دا و چې دا زموږ مایند ته په دې وجه رالو چې موږ دا وکړو څه د ډېر ټایم نه داسې ته پته ده یو کال داسې د کرونا ډپریسنګ ماحول هر چاته دا اپرچونیټي نه چې لاړ شي چکر وله بازارونه نو دا داسې وي چې لکه فوډ سټالز مې شاپینګ وي لکه انټرټینمنټ دی موږ ماشومانو انټرټینمنټ باندې ډېر فوکس ساتلی دی فیسټیول د خویندو لګولې دي نو زه هم دا د مردان لپاره او بیا خاص کر په دې کرونا په دې حالاتو کې دا یو ډېر ښکلی فیسټیول دی او ډېر ښه پروګرام دی دې سره یو خو زموږ هغه خویندې هغه میندې چې کوم کورونو کې دي کم از کم هغې ته داسې یو مکمل وشي چې یاره داسې ځای ته راشي چې هلته هغې په خپله خوښه باندې څوکتي شي او بیا داسې دلته په دې کې داسې سټال لګېدلي دي داسې برانډ داسې څیزونه چې هغه ډېر زیات د صحت لپاره ډېر زیات چې کوم دی د ښایست د ښکلا لپاره او هغې کې مختلف څیزونه به کې د خوراک آیټم شته په دې کې د جامو د اغوستلو جامو د آیټمز پکې زه د آمنه جمشید او د ایمان هم ډېر زیات مشکور یم چې دا دومره په مخونو باندې خوشحالېږي دا د دې لپاره ګټه دي نو زه تاسو یې اپریشیټ کوم او انشاءالله تاسو سره به شانه ولاړ یم